ښکلي هنرونه د هیواد د لوړو زده کړو په نظام کې یوه جدي اړتیا ده چې نه یوازې بندې به نشي بلکې د اسلامي ارزښتونو او افغاني کلتور په پام کې نیولو سره به لا ځواکمنې او په سم ډول وکارول شي. دغه خبرې د لوړو زده کړو وزارت علمي معین ډاکټر لطف الله خیرخوا د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي د پسرلني سیمستر په مناسبت د هنري اثارو د نندارتون په پرانسته کې وکړي. په یاد محفل کې د کابل پوهنتون رئیس ډاکټر اسامه عزیز، د ملي بانک رئیس ډاکټر شاکر جلال، د ملي رادیو ټلویزیون رئیس احمد الله وثیق، د لوړو زده کړو وزارت ویان مولوي احمد تقي، جنرال مبین، یو شمېر رئیسانو، د کابل پوهنتون یو شمېر استادانو او محصلانو ګډون کړی و. د لوړو زده کړو وزارت علمي معین ویل چې د ښکلو هنرونو پوهنځي د بندېدو او یا ادغام د منفي تبلیغاتو برعکس موږ هڅه کوو چې د ښکلو هنرونو پوهنځي مختلفې برخې ځواکمنې کړو او له خپل دیني او ملي ارزښتونو سره سمې وکاروو. په یاد نندارتون کې ترانې، فلم او انځور، د خطاطۍ هنرونه، نقاشي او میناتوري چې هر یوې اصیل افغاني له اسلامي ارزښتونو سره سم او همدارنګه د متجاوزینو پر وړاندې د مجاهدینو د مبارزو ښودونکي نندارې وړاندې شوې. په پای کې د لوړو زده کړو وزارت له لوري یو شمېر هغو استادانو او محصلانو ته ډالۍ ورکړل شوې چې ښه وځلیدل.